د عجیبه انساني ما څومره ټایم په خبرو کې لګولی و ما چې ته به په اوس ګزار وکړې اوس ګزار وکړې او تا پرې ګزار نه کوو ما خو څه دننه کړی وې دې دپاره ځان سره چې زه به په خبرو کوم او دې چې ما سره په خبرو کې ته به تور وباسې سر به ترې ووایي نو عجیبه انسان زما خبرې د نبي علیه السلام سره ختم شو او تا پرې ګزار هم ونه کړو کله چې نبي علیه الصلات وسلام د تبوک د جنګ نه واپسي وکړه نو دا بنو عامر رالو د نبي علیه الصلات وسلام په خدمت کې حاضر شو چې د الله پاک پیغمبر مونږ ایمان راوړو او په دوی کې دوه تنه وي د یو نوم عامر بن طفیل او د دویم نوم اربد بن قیس دوی چې رالو دوی د نبي علیه الصلات وسلام سره خبرې شروع کړې خو دوی په لاره باندې یو صلاح کړې وه د عامر بن طفیل د اربد بن قیس ته ویل زه به دا پیغمبر په خبرو کې راولم زه به ورته وایم چې موږ مسلمانېږو نو دی چې زما سره په خبرو کې چې ته به ناسته په تورو روباسي سر به ترې ووایي مسلمانان د پیغمبر نه به څه ووایي سر ووایي کار به یې تمام کړو دا منافقت یې کړی و نو دوی چې څنګه رالو نو نبي علیه الصلات وسلام ته وویل انت سیدنا ته زموږ سردار یې نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل وی خپله خبره کوئ څله راغلي یې خو د شیطان ګورې مه وروئ نبي علیه السلام پرې پوه شو خپله خبره کوئ راغلي سره یې خو ګورې د شیطان مه وروئ د شیطان مه وروئ او نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل سردار صرف یو الله دی زما هم سردار دی او ستاسو هم سردار دی زه ستاسو سردار نه یم الله زموږ سردار دی بیا ده ورته خبرې شروع کړې د عامر بن طفیل نبي علیه الصلات وسلام ته وویل وی ته ما خپل خالص دوست جوړ کړه ته ما خپل خالص دوست جوړ کړه نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل وی دا چرته هم نشي کېدی تر څو چې تا ایمان نه دی راوړی تر څو چې د ایمان راوړې در هغې پورې ته زما دوست نشي کېدی ایمان راوړه زه به دوست جوړ کړم بیا ورته عامر وی کو چېرته زه مسلمان شم ته به ماله څه راکړي ته به ماله څه راکړې نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل ستا دپاره هغه څه چې کوم د عامو مسلمانانو دپاره کوم د عامو مسلمانانو ته څه میلاوېږي څه حق د هغې دی هغه به ستا وي نو بیا ورته د عامر ابن طفیل وي داسې وکړه که نه چې په بانډو باندې به ستا حکومت وي او په ښاریو به زما حکومت وي نبي علیه الصلات وسلام ته وویل د عامر ابن طفیل وی په بانډو باندې به ته حکومت کوي په ښاریو به زه حکومت کوم بس زه خپله کبیره راولم چې موږ ټول مسلمانان شو نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل وی دا نشي کېدی د بیا ورته عامر ابن طفیل وی زما خبره ومنه که نه عطفان در باندې راولم د عطفان سخت جنګجو قبیله وه وی زما خبره ومنه که نه بنو عطفان در باندې راولم او دا مدینه به درنه خالي کړي مدینه به درنه خالي کړي نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل ته د دې قدرت نه لري ته د دې طاقت نه لري چې دواړو خبرې ختمې کړې د عامر ابن طفیل قوت د نبي علیه الصلات وسلام د خوا نه چې بار ته ووت د عامر ابن طفیل د خپل ملګري ته وایي اربد ته ته عجیبه انساني ما څومره ټایم په خبرو کې لګولی و ما چې ته به په اوس ګزار وکړې اوس ګزار وکړې او تا پرې ګزار نه کوو ما خو څه دننه کړی وې دې دپاره ځان سره چې زه به په خبرو کوم او دې چې ما سره په خبرو کې ته به تور وباسې سر به ترې ووایي نو عجیبه انسان زما خبرې د نبي علیه السلام سره ختم شو او تا پرې ګزار هم ونه کړو اربد ورته وویل چې کله ما تورې ته لاس کړی او په نبي علیه السلام مې د ګزار اراده کړې نو دومره مخې ته یو خایل جوړ شوی دی وی څنګه وی اول ځل چې ما اراده وکړه تورې ته مې لاس کو که نه نو زما او د نبي علیه السلام په منځ کې د اوسپنې دیوال جوړ شو دیوال جوړ شو زما نه پناه شو نو ما پرې څنګه ګزار کړی نو چې تورې نه مې لاس دی ووتو نه دیوال بیا ختم شو بیا چې دا په خبرو کې راوست ما بیا تورې ته لاس کو چې تورې ته مې لاس کو ناڅاپه یو غټ اوښ راغی خوله یې وازه کړه زما دې سر ته یې خوله راښکته کړه نو ما وایي چې په نبي علیه السلام ګزار څه اوښ رانه سر وم نو زه ځان له په یاره کې شوم نو زر مې چې لاس دی وکړه اوښ هم ختم شو نو ما چې په نبي علیه السلام باندې د ګزار کولو اراده کړې ده نو ما ته دومره یو خایل جوړ شوی دی د دې وجې نه ما پرې ګزار ونه کړ دوی چې د نبي علیه السلام د خوا نه راووتل نبي علیه السلام د خولې نه بددعا ووته بیا عامر ابن طفیله الله تبارک وتعالی دې هلاک الله دې ته هلاک دا عامر ابن طفیل چې واپس راتو که نه خپل قبیلې ته په لاره باندې طاعون مرض پرې راغی دا یو محرکه بیماري د طاعونه بیماري دا پرې ولګېده او داسې بیمار شو چې بس دا اندامونه به یې ریجېدل داسې په کټ باندې پروت نو په عربو کې دا عادت و چې کوم به ځان ته ډېر بهادر وي مشهور سړی به هغه چې به په کټ باندې مړ شو نو خلک دا به زما دپاره پیغور دی خو مشر سړی یم بهادر سړی یم د قبیلې سردار یادېږم زه په کټ هم مرم ځکه چې هغوی به اکثر په جنګونو کې مړه کېدل په جنګونو کې مړه کېدل نو ده چې بیمار شو په طاعون مرض باندې او پوه شو چې زه په بستره مرم په بستره مرم نو یاره په بستره باندې مرګ خو زما دپاره پیغور دی وي ما له اس راولی اس یې ور راوستو اس یې ورته ودرو او چې اس یې ورته ودرو توره یې د ځان سره راوستل اس ته وخت او چې وخت دا الفاظ وي یا ملک الموت ابرز لی یا ملک الموت ابرز لی اے د مرګ فرشتې اوس زما مقابلې ته راوځه بېوقوفه اے د مرګ فرشتې اوس زما مقابلې ته راوځه
او اس باندې سور شو او روان شو او څنګه چې اسمان نکړې د ښکته وروته د اس په خپو کې راوخلی شو مردار شو دغه په دې طریقه باندې مړ شو. دا بل چې کومو عربد دی چې قوم ته راورسېدو نو ده ورته ووي هغوی ته تپوس کوي دا څنګه سړی و څنګه دین و ډېر بېکاره دین دی دغه پیغمبر ډېر بېکاره دین دی او ډېر بېکاره سړی دی نعوذ بالله دا خبرې وکړې دي. او 2 ورځې بعد بیا دی اوښ ته اوښتو چرته تو او چې څنګه اوښ ته اوښت او روان شو که نه د اسمان نه پیتن تر راتاو شو په هغې ځای باندې ایره شو دې ملته کې مردار شو. الله تبارک وتعالی دا دواړه داسې مردار کړو او بیا قبیله راله په نبي رسول الله سلام باندې اسلام راغی. د دې دوو په قسمت کې الله تبارک وتعالی ایمان نه ویښې نوره چې څومره قبیله وه الله تبارک وتعالی د هغې په قسمت کې ایمان لیکلی او هغې ایمان راوړ. دا به هر حال بیا یوه قبیله به راتله یوه قبیله به راتله د فتح مکې نه وروستو او مسلمانېده به نو دا 2 قبیلې وي یو وفد بن عامر او دویم وفد ثقیف چې دا د نبی علیه السلام سخت دشمنانو خو د فتح مکې نه وروستو دوی هم رالو او بیا په نبی علیه السلام باندې سره وړو ایمان راوړو او مسلمانان شو.